د اسلامي انقلاب د بریاو 40مې کالیزې په مناسبت ولسي راټولېدنه کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان ګډون. ښاغلی پزشکیان په دغه مراسم کې وایي تهران د اټومي وسلې په لټه کې نه دی او رښتیا ازموینې ته چمتو دی. د ایران ولسمشر ټینګار کوي چې هیواد یې د ډیپلوماسۍ لاره خپله کړې ده. ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. ما بارها و بارها این رو اعلام کردیم و آماده هر گونه راستی آزمایی هستیم. دیوار بلند بی‌اعتمادی رو که آمریکا و اروپا در قبال اون حرفهایی که میزنند ایجاد کردند اجازه نمیده که این گفتگوها به نتیجه برسه. ښاغلی پزشکیان زیاتوي چې تهران د لویدیځ ځواک غوښتنې پر وړاندې سر نه ټیټوي او په همدې حال کې ټول توان سره د سیمې ټولو هیوادونو سره د صلح او آرامتیا لپاره په تعامل کې دی. ایران ما در مقابل زیاده خواهی های آنها سرخم نخواهد کرد. ایران ما در مقابل بی‌عدالتی ها و تجاوز ها کوتاه نخواهد آمد. ولی ما با تمام قوا در جهت صلح و آرامش در منطقه با کشورهای همسایه در حال گفتگو هستیم. ورته مهال ایراني وګړو د اسلامي انقلاب د بریاو 40مې کالیزې په مناسبت په ګڼو برخو کې سره راټول شوي دي.